رب العالمین فمونگا و تاسو در رمضان مبارک میاشت تیر کړه او دا اللہ حمد او دا اللہ فضل او کرم دی چی مسلمانانو پکی دروازی روجی نیولی د شپې تراویح او ختمونه وکړل او ډېرو مسلمانانو په آخري لسو شپو کې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. پروردګار دې دغه عبادتونه زمونږ په خپل دربار کې په ډېرو لویو دوچندو سره قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کړي او پروردگار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا بیا رجوع نیولو توفیق زمون نصیب کړي. زما رونو نن په مونږ اختر دی او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالي ده. انسان په دې خوشحاله وي چې الله شکر دی په دې مقدس میاشت کې تا ماله د روجو د نیولو توفیق راکړ. دا هغه روجو خوشحالي دې ته رکوټ اختر وایي. عام مسلمانان سحر کې یو بل له مبارکباد ورکوي، یو بل سره ملاویږي، د اختر مانځه کې یو بل سره ملو شي، په لارو کوڅو کې یو بل سره ملو شي، رشتہ دار او دوستان د یو بل ملاقات لذي، زنانه خوشحاله، ہر چا نوی جامع یا پاک جامع غستی چی وسی کیگی. ولی مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. داسې ده که نه ده؟ مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. ماشومان وی سبا اختر دی، زنانه وی اختر دی، بوډاګان ککت کې پراته دي، پاکه جامه کې پراته دي، مریضان که په هسپتالونو کې دي، پاکو جامو کې دي، وارثان ورته پاکې جامې واچوي، سبا اختر دی. دا تپوس کوي چې الله به څه وایي؟ مونږ خو وایو اختر دی. الله مختر وایي که نه وایي؟ زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، کورونو کې زنانه او بچي خوشحاله دي، الله به څه وایي؟ زما وروڼو چې څنګه ته خوشحاله چې اختر دی، دارنګې پروردګار خوشحاله دی چې اختر دی. او دې وخت باندې چې دا مونږ مونځ کوو او دا خلق را روان دی، یقینو کده چې را روانو په دې لارو خلق دی اختر مانځل را روانو، قسم په الله زړه مې خوشحاله و. هر مسلمان په دې خوشحاله دی چې یاره زه روان یم یو جومات ته ځم، یو لوی جمع لځم چې هلته د اختر مونځ وکړم. دغه وخت کې پروردګار خپلې فرشتې راغونډې کړي، ما ته تاسو ناست یې، الله ته فرشتې ناستې وي او پروردګار د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، ای فرشتو یو مزدور چې مزدوری وکړي سمو خیال دی چې هغه به هغه مالک څه ورکوي؟ فرشتې وایي الله مالک له پکار دی چې مزدور له پوره اجر ورکړي، پوره مزدوری ورکړي. 100 روپۍ دیاړي ده چې 100 ورکړي، کمې نه کړي. خوله لا اوچه نه ده چې دیاړي وله ورکړي. 50 روپۍ مزدوري ده چې 50 ورکړي. الله د مزدور د مزدورۍ سیله هم دقه ده چې مالک کم وخت رخصتی چې پورا اجر ولا ورکی. ویخه ای فرشتو گواهان شه او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري. زما دې په خپل ذات قسمی، زما دې په خپل صفاتونو قسمی، زما دې په خپل جلال قسمی، زما دې په خپل کبر او لوی قسمی، او زما دې په خپل جمال قسمی. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندگانو مزدوری وکړه، د رمضان روجې ونیولې، دې مزدوری وکړه. ما ورته ویلي اوس روان دي د اختر مانځله کور یې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. ای فرشتو خوشحاله شه، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وایي الحمدلله. څنګه چې مونږ خوشحاله یو اختر کو الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالی ته وایي، دا الله فرشتې خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندگانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو. خوشحالي یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالي ده. او دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړو، ټول وایي الحمدلله.
په مسلمان ملک کې پیدا کړیو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړیو، په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا، اے زما حبیبه خپل پیغمبره دا بعض خلق در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه، مونږ مسلمانان شو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، او آیا ورتا چې پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پیرزونه ونه کې، احسان ونه کې. اسلام دا عمل نوم دی. روجه دل نیسم، ختم دل کوم، حج دل کوم، پیسې لګوم، جماعت جوړوم، دا مې در باندې احسان دی. او آیا ورته ای ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل مسلمانۍ احسان راوانړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې دا سره او تور کافر مې پرېښي دی او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا چولې ده. ټول وایي الحمدلله، مونږ د الله احسان قبلو. بیا وایي الحمدلله، دا د الله احسان دی. یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا، په لاره روان دی، د ډوډۍ درک کې نه لګي، بیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی. یو خار ته ورغی، څه ګوري چې خلق د خار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشته. ده تپوس وکړي فقیر مسکین چې دا ولې دا خلق څه ته ولاړ دی، جلسه ده جلوس ته څه چل دی؟ وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده، د ښار ټول ګیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاه نه باز تښتېدلی دی. بادشاه اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه، تر څو چې د بادشاه باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوي، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه. دا مسکین فقیر شلېدلو جامو والا لږ ځان له شو، د خلکو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دې ده، عجیبه خدایي دې ده. الله چې د جهان بېوقوف بادشاه دی، نو بادشاهي دې ورکړې. تمقل بادشاہ خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي. باز خو په دروازه نه ځي، څه ګډه چیلۍ خو نه ده، باز خو په اوالو ځي. دونه قمقل بېوقوف بادشاه چې باز ته ګیټونه بندوي. که طاقت دې وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازونه تښتي، نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې، نو دروازې بندوي. دا چیلۍ ده که خره ده، او که دا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندې؟ دا خو باز دی په اوالو ځي. یا الله دومره قمقل بادشاه د جهان خر بېوقوف، هغه له دې بادشاهي ورکړه، نه پوهېږي ناپوهه دی، او چې زه هوښیار یم. نو الله زما جامې م نشته، شلېدلو جامو کې ګرځم، پیزار مې نشته، کوي شلېدلې پیزار، خوراک مې نشته، پردي خوراک ته ناست یم، کور مې نشته. پروردګاره ناشنا خدایي دې ده، زه هوښیار یم، په درونو ګرځم، شلېدلو جامو کې. هغه بېوقوف قمقل خر دې مخکې کړی دی، بادشاهي دې ورکړې ده، خلک ورته سلامونه او سلوټونه کوي. اخوا شو، کېناست، یو میدان کې وده شو، لوی الله په خوب کې ولید پروردګار. رب العالمین ورته وایي لکه ولې پریشان یې؟ وی الله ستا دې خدایۍ ته پریشان یې، څه چل دی ده ما په خدایۍ کې؟ وی هوښیارو له دې څه ورکړي دي او قمقلو له دې څه ورکړي دي. واقعي ګورې که تاسو سوچ وکئ که نه، بعضې د جهان مالدار خلک یي د خبرې په چل نه پوهېږي، بعضې هوښیاران یې د روزه درکې نه لګي. کم عاقل عاقل آیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. قمقل بی د دنیا مال او دولت بی، هوښیار بی درک به نه لګي. دنیاوي په عقل نه ده. نو پروردګار ناشنا خدایي دی ده، د جهان بېوقوف نه چې باز ته دروازه بنده کړې ده، هغه له بادشاهي ورکړې ده، او خلک سلوټونه ورته کوي، او څوک ورته سټ سټین کوي، او چې زه هوښیار یم نو زما د جامو درک نه لګي، سجدې راته لګوم، تندي مې راته وسولول، د ډوډۍ درک مې نه لګي.
روجی دل نیسم د پیشمنی او د ماخامی درک میں نه لگی ناشنا خدای دی رب العالمین لک چې کم علم دی کنا الله سره چې کم علم دی د ټول مخلوق علم حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی دریاب کې روانو کنا دریاب کې روانو یو چنچنې د کشته نخلق کتکلو په مخوکه کې یو ساس کې اوبر اوچته کړي حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی ویسره خیال دی چې دا راپورټ احساس کې دې ټول دریاب په مقابله کې څه حیثیت لري حیثیت دریاب ته ګوره ساس کې ته ګوره وی زموستا علم او د دې ټول مخلوق دا علم یو ځای کا دا الله دا علم په مقابله کې دومره نه لکه دریاب په مقابله کې دا راپورټ احساس کې الله لا علم دی الله په خپل کار ښه پوهېږي موږ څه پوهېږو رب العالمین دغه فقیر ته وایي عبادت گزار تا وی خواہ لکه زما دا فیصله ټیک نه بادشاہی تاله پکار ده تو خیاره ډېره ښه دا فیصله کوم اوس فیصله کوم الله خو چې وي کن وسپیکون د ده دا بادشاہی به راوالم تاله به درکوم اوس 2 سیکنډه کې فیصله کوم کولی شي الله نواز شریف یې کم ځای ته ورسوه چې سلوک به یې ورته کو جرنیل صاحب هغه یې کم ځای ته ورسوه زه کولی شم الله وایي اوس بستا دا د ده بادشاہی تاله درکم دا دنیا برته سلوکونه کوي هر څه به دې برابري دنیا کې به د عیش و عشرتي بادشاه به شي د علاقې ستا دا نعمت به زه هغه له ورکوم ستا دا به هغه له ورکم د هغه هغه به تاله درکم وی الله زما والا څه دي دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلې دا چې د درک د ډوډۍ دا وله ورکې دا نعمت دی وی نه 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 ستا په لکه چې کوم ایمان دی ګورې او ته چې ما ته د شپې جهالې سلګی وې او ما ته زاري کې دا نعمت او چې ما ته سجدې کې دا نعمت او چې ما سره د مینه ده او د اراز و نیاز را سره کې دا نعمت د هغه مال او دولت بادشاهي تاله در کوم ستا هغه د نیمې شپې ما سره جړه او ما سره مینه به هغه له ورکومه څنګه دې خوښه ده وی نه الله دا بادشاهي مې نه پکار دا خپل نعمت مې ټیک دی نو مونږ چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روجې مې ورته ونیولې او بیا سار ورته راووتو زما ورور د دې نه لوی نعمت بل شته الحمدلله نو دا الله راویستو او چې کم سړی راشي او الله ته مانځه ته ودرېږي په دې خوشحاله شي ماسپښین لمونځ دې وکړ دې جومات ته تا الله راوستی ستا په زړه کې د جومات مینه واچوله ستا په زړه کې د خپل ذات مینه واچوله ستا په زړه کې د جهنم یره واچوله نو ته جومات ته رالې نو چې مازدیګر بیا رالې مانځله نو ته پوه شې چې د ماسپښین هغه مونځ یې دله قبول کړی دی که هغه تلل دی نه وی قبول نو مازدیګر بیا نه وی راغوښتی نو چې ماښام بیا رالې نو پوه شې چې هغه مخکنۍ جړه یې دله قبوله کړې ده هغه عمل یې دله قبول کړی دی زما ورونو که زمونږ ژوند دی که زمونږ مرګ دی که زمونږ حیا ده که زمونږ عزت دی که زمونږ مال دی که زمونږ اولاد دی که زمونږ بچی دی که زمونږ ډوډۍ ده دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په مونږ او تاسو روجې ونیولې او بیا خپل ذات ته ودرولو او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کوم زما ورونو دویمه خبره درته کوم زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده یو بیماری ده د هغې بیماری نه به لږ ځان ساتل پکار مونږ کوو روجې مونږ نیسو په چا چې زکات فرض یې ډېر مسلمانان یې ورکوي په چا چې حج فرض یې ډېر مسلمانان ځي یو لویه بیماری زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي دروغ وایو شیطانت کوو چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو او چې وسم رسی نو د بل سپکم وایو د دواړو جهانو مبارک سردار حجت الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده د لوی اختر او د عرفات په میدان کې چې د عرفې وزن ده او د جمعې وزن ده دواړو ځایونو کې یو تقریر کړی دی ادرت په خپله اوښه مبارک باندې سور شو
او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې ټول ما ته راجمع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته دا وکړ چې اے مسلمانان، د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي باس، اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنه او دشمنه ختم، بدل بنا لباس. اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي، او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا حذیلیانو وجلی دی، بدل می په پوره دی، خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي نو هغه ورته ما وبخه. اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو، خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخي. دوم اعلان سود ختم، د نن اعلان دی چې سود ختم، او که د چا یو بل سره سودی کاروباری خپل پیسې دې ته اخلي سود دې نه اخلي. تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی، خلک نه دی خبر. څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی. سودی کاروبار، د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب. سود متعلق اعلان دی چې باس، او بیا وایي چې د ماتر عباس دا هغه چې چا سره پیسې دي او په سود یې ورکړي دي اصل زر دې ته والی او سود ختم. ګوره الاول یې په خپل عمل وکړو، بیا عامو ته اعلان وکړو. دریم نمبر د ښځو به خیال ساتئ زنانه، دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي، ستا خدمت کوي، ستا د میلمه خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي، د هغې به ډېر خیال ساتئ. د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی زمیندار دی د هغه به خیال ساتئ. د غریب طبقه نبی علیہ السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي. اے صحابه تپوس ته نه کوم دا د څه میاشت ده؟ صحابه ته معلومه وه، خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیہ السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولېږدي. وی صاحب الله و رسول ته پته ده، ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی دا کم میدان دی، کم خار دی؟ وی الله و رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی؟ دا د سر ورځ ده، الله و رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارک ورځ نه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. زبیتا غلط پختو لن مفهوم بیان کم لفظی ترجمه دته نکوم چې د لوی اختر ورځي یا مثلا د جمعې ورځمي او د عرفې ورځمي، دا څونه د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو، د لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې یو د عرفې وي، د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي، بدعملي وکړي، د ده نه غټ ګناهګار به بلي د ماله نه. ولې چې ورځ مبارکه، میاش برکتی، خار د بیت الله، ګوند د بیت الله. نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه، کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته، کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته، داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځي یا د عرفې ورځي، د جمعې ورځي، د لوی اختر ورځي او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي، دغه راکوټې ګناه کوي او سړی هلته دغه ګناه کوي. هو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته دې ورځ ته، لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. مونږ ته دا ګناه رسخ کاری، یو مسلمان د بل عزت، یو مسلمان د بل غیبت، یو مسلمان د بل سپکا، یو مسلمان د بل مسلمان مال تغل، دا د مسلمانۍ طریقه نه ده.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. د دوالو جهانو سردار فرمائی مسلمان څه شی دی؟ مسلمان تعارف ته کوي هغه څوک دی چې د لاس او د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې دوه طریقه دی، یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي، یو ته یو څه بل ته بل څه. د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. څومره لوی ګناه. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل. عربی کې وي اقتل، دا فلان کې ملکه، صرف دا وي چې اق دوه ټکي وي، یا ورته وي دا فلان کې ملکه، داسې ونه وي مل لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه د پلاره روان دی چې دا کم سړي د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي. د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله. دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي، په تندي به بورډ لګېدلي، نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي چې هغه مرسته یې ورسره کړي د هغه به څه حشري. خدای نه ویرېږئ مسلمانانو، یو بل سره جوړ وکړئ، جوړ کروانی جوړ وکړئ. چا زیاتې کړې وې بخې، یو بل مرګ پسې مه ګرځئ، د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ، د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ. توبه وباسئ. دلته به ووایې دسباو کې خلک وایي فلان کې نر دی، نر دا نرتوب خو نه دی، دا خو دلته ډز وکړه نر خلک ته نر وایي، لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګرځي دغه نرتوب دی. څه شو بیا چې بیا په خپو ولا پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی، بیا څه شو؟ دا نرتوب نه دی، مسلمان باندې دی لاس واچو، دا نرتوب دی. دا نرتوب نه دی، هغه زیاتې وکړه ورته ویې ما وبخلې، دا نرتوب دی. په پردی لور خور دی حیا واچوله، صادر دی په واچو، دا مسلماني نه، دا نرتوب دی. الله دې زموږ دا نصیب کړي. ښه اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه ده معلوم. جبه محفوظ کې، جبه کنټرول د غیبت نه. عبدالله بن مبارک لوی شخصیت، یو سړی ولا راغی وی صاحب ګناه مې کړې ده، جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده، ډېره لویه ګناه مې کړې، توبه وباسم، چل راته وښایه. وی څه ګناه دې کړې ده؟ وی بدعملي مې کړې ده. اوهو انا لله. ما وی که د مسلمان غیبت ته کړې دی داسې ګناه دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب هغه ته وبخه. نو پردی غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي د غیبت کوي، ښکاره د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله، ویا د بد وي او ته ولې کجورې لېږې، وی هغه ما ته ټول ثواب را وبخه، نو که هغې مقابله کې یو ښکاره کجورې ورکړم څه به وشي؟ وی ته غیبت نه کوې؟ وی چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم؟ وی د مور څوک غیبت کوي؟ نو وی نبی علیہ السلام وی چې چا غیبت ته وکړه نو خپل ثواب دی ورته وبخه. د مور خو چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې، په بازار کې، په دکان کې، د پټي په پوله په غیبت هم داخل ستړی نه شي. یو د یو او کولی څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل؟ تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل؟ دروغ دې ووایي څه دې وکړل؟ شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروڑونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي. ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی. جبه به کنټرول کوه. خرونو درېیمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې. اوس ورپسې په دې میاشت کې 6 نورې روجې دي، خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي. زموږ مولوي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي. دا 2 سیزونه د هغه برکت ته په اعتبارندو کې 3 سیزونه، یو 6 روجې د شوال، یو اعتکاف چې هغه به د خلکو کوي، او 3 صلات تسبیح. دا د هغه برکت دی. نو دا 6 روجې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې، ورپسې په دې رکوټ اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې، دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې. او حکمت پکې څه دی؟ الله ته دا ښیي چې یا الله
زه ستا د رمضان په دغه روجو ګورې ستومانه نه یم، که په هغه روجو ستومانه وم نور به مې ولې نیولې، زه پې ستومانه نه یم، دا د نور یم بلې نیسم، که ټول کال روجې وې پروردګاره ما به بیا نیولې. نو شپږ روجې په دې میاشت کې به ونیسې، یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسې نیوی شي، زنانو ته مو وایه. زما روم اخري یو بل ټکې درته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي، مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي. مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو ډلې شروع کړي. زړه مو چوت دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کرئ مونږ پکې کار لرلی دی، کالوګان کرئ مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کرئ دا وکرئ، که دکانداري کوئ مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه کړه، که ته ډاکټري کوې ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکوه مریض له دا ورکه. نو چې زه ستا کار کې ګوتې نه هم خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه له ګوتې وې، خو ستاسو دپاره دی. ماښام بانګ وویله شو، لا بانګ نه وویله شو چې خلکو ډلې شروع کړي. او زه وایم ای مسلمانانو دا به څنګه مسلماني چې هلته کې خلک په زلزله کې اوس هم د چتونو لاندې پراته دی، ستا ورور مسلمانو دلته تا ډزې کړي څومره لوی جرم دی کړي. زما روم صدقه فطر که چا ورکړي، زه حیران په دې ما خبره د اخبار او د ریډیو شنو زمونږ نه هغه دین هم ټول ګډوډ کړو. څوک کوئی 60 روپۍ صدقه فطر، څوک کوئی 2 روپۍ، څوک کوئی 15 روپۍ، څوک کوئی 25 روپۍ. موږ نه هم خلکو مازغو خوړل چې کم کړو. تاسو ورونه ناست یې دا ځوانانو ته پته نه لګي دا چې کوم سپینګیري بوراګان ناست دي، زه دوی نه نن تپوس کوم. په دې منبر مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه تقریر کړی دی که نه؟ جواب راکړئ. دا سپینګیرو نه تپوس کوم کړی دی. دلته کې هغه د صدقه فطر د بیان کړی دی که نه؟ څونه یاد کړي دي هغه زمانه کې خو کیلوګان نو څونه یاد کړي تاسو یې ووایئ. 3.5 پاو پاخه بیا منلی عالم عربو منلی و عجمو منلی و دلته هغه 5.5 پاوه پاخه اعلان کړی دی. 5.5 پاوه دلته او بیا ستا د علاقې کې څومره علما دلته تېر شوي زمونږ باباجي 5.5 پاوه، مولانا عبدالحق صاحب 5.5 پاوه، دلته کې چې کم مشر استازو او نور علماو د دې علاقې د دې وطن د دې ټول وطن 5.5 پاوه. نو بس دې کې د تپوس ضرورت نشته. د تورنزو او د میرې او د ګردونوا مسلمانانو تاسو خو نیم مولیان یې، د علماو لمن کې وخت تېر کړی دی. 5.5 پاوه چې کم شی رواج دی، که رواج د غنم وي غنم ډېري د هغې قیمت لګوي، که رواج د وړو دی د وړو قیمت لګوي. نن سبا عام استعمال د وړو دی، غنم کم دی. نو بس 5.5 پاوه چې ما کم حساب کړی دی پاو کم 2 کیلو تقریبا د هغې نه جوړېږي، لږ کم خو تقریبا پاو کم 2 کیلو. نو پاو کم 2 کیلو اوړه د هغې قیمت لګوي دغه سرسانه ورکوی به د اختر د مانځه نه مخکې ګورې، وروسته چا ورکړه غاړه د اخلاص خو هغه جرې نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه، نبی علیہ السلام دراغې د الله رسوله ما نه خو سرسایه یېره وه، اوس مې یو مریی ازاد کړه، مریی د بلو زرګونو روپو وي. یا عثمان کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې دی، اوس که 100 مریان هم ازاد چې هغه ثواب نشي ګټلی. باقي مسایل به درته په جمعو کې خپل علماو کړي. زما ورونو دغه څو ټکي مې درته وویل، خصوصا دا یو ټکي چې د خپلې ژبې لږ کنټرول وساتئ، د مسلمان عزت وکړئ، سپکه مه وایئ، ګناه مه کوئ، بد. او مولانا صاحب مولانا فضل قادر صاحب زموږ مشر دی، یو عجیبه خبره وکړه، زه خو یې ځکه نه کومه چې 20 ځله م کړې ده. هغه دا ده چې د اسقاط باندې واقعي رښتیا خبره چې تاسو عوامو خفه کېږئ، مونږ په شرمونو خفه کېږو که نه. سخات راوړئ مونږ درته وایو مې راوړئ. خیرات دی دا دې جومات کې سخات نه لګي چې مړي شو دلته دې جومات له ورکړې، دا جومات دی که دې جومات ته زمونږ څونه حاجت دی. خدای پاک ناصر حاجي صاحب او د ملګرو به ډېر لوی خیر ورکړي. لاندې چت جوړ دی دا پکې زیاتي شو، دا بره ګیلرۍ پکې زیاتي شوې، دا غاړې پکې زیاتي شوې او نن خلک پکې نه ځایېدل او چت پاتې دی. دا که باران وي مونږ به دا مونځ کوم ځای کوو. نسخاتونه مهرباني کوئ چې مړم وشي خامخا انسان مري. نو که څلوېښتي کوئ که جمعه کوئ که سخات کوئ ټول وړه ناصر حاجي صاحب له چې په دې جومات کې ولګئ چې بابا پسې صدقه جاریه شروع شي.
هلته سخات راوړی او اخلي څوک یو ځل خو مې نیت وکړم چې دا کم یې اخلي دی دوم قسم په خدای داسې خلک یې اخلي داسې چې د جایداد مالکان دي په سر یې څادره چولي سر یې ښکته کړي او زر صابوني ټکی راوالي پر جیب کې ومنډي بدنام مولا دی څونه مولیان دي په جنازه کې تا 3 پیټۍ راوړې مولیانو څونه یوړې ټول پکې 5 مولیان دي چې هم تاسو یو څه وایي مولیانو سخات باندې جګړه وکړه ما په شیرپاو کې یو راوړي وو وی مولیانو جګړه وکړه چې مې راوړي مې دا څوک دی دا مولا دی دا خو زمونږ د شیرپاو پښتون دی نو مې پښتون جګړه وکړه بدنام مولا دی هلته کې په یو لاس مات کړی لاس چې مې راوړي وو چې پته ولګېده د شپېتو جربو جایداد مالک و او بدنام مولا دی خدای ته وګوره دې څیز نه دا خیراتونه په مړو پسې کوئ صدقې که دې مړو پسې کوئ په موږ لکه تجربه وکړئ چې دا سخات نه راوړی چې موږ د جنازې به درځو که نه درځو څوک یې مولا سخات نه راځي زه خو الحمدلله نه راوړم کور ته دا نه چې ناروا دی په دې وجه چې تاسو خبرې کوئ سپکې وایئ هلته ویلم ګناه نه ده ویلم بل مسلمان غریب دی ویل نه یې راوړم کور ته ولې زما جامې بغیر صابون نه پاتې شوې شکر دی الحمدلله هغه دار او جوار وروره تعالی هم خدای درکړي موږ هم خدای راکړي ښه په عزت یې راکړي نو دا یو مهرباني وکړئ خیرات صدقه جاریه په خپل جومات ولګوئ په لارو باندې ولګوئ کور ګاونډ کې کوم مسکین فقیر دی هغه له ورکړئ او که مقبرې ته راوړئ لږ د عزت په شکل یې چې ته غریبانو فقیرانو له ورکړئ دا قصې پسې ښه بل د اختر پر دا بعضې رواجونه دي زنانه ټول مقبرې ته روانې هلکان هم مقبرې ته روانې دا رسم ختم مقبره کې اختر پرسته کوئ هلته هلکان هم تلي جینکۍ هم تلي او خسته جامې دواړه اچولي دا خو ګناه ده د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ خپلو مړو له هر وخت دی چې د اختر پر ورځ به نه دی بابا له مبارکۍ لازم بابا چې کټ کې پروت و جامې یې ورته نه بدلولې څښا بین ته ته بابا له د 5 روپو دارونه راوړل دواګانې چې خدای پاک ایمان نصیب کې نو بابا له خو دغه دواګانې کول ایمان نصیب نه مطلب یې دا چې خلاص مې کېتی خو دا خو ویلي نه چې خدای ماته خلاص کې دا ویلي چې خدای زر رخصت کې ایمان یې خدای نصیب کې هلکه بابا څنګه یاره دوا ورته کوه چې خدای ایمان نصیب کې داسې وایه چې دوا ورته کوه چې خدای پاک زر قبر له ورسوي خو په دې خفه کېږي لفظ دې بدل کړه نارې دا وې اوس بابا لازم مبارکۍ له ولازم قبر له الله اکبر د بابا باندې چې ستا هغه مونځونه پورې دي روجې پې پورې دي حج پې پورې دي هغه غاړه وله ولې نه خلاصوه چې مبارکۍ له ولځې بابا هم غټ مجرمو کم بابا چې حج پې فرض و نه دي کړی هم غټ مجرم تللی دی کم بابا چې مونځونه پې فرض و نه دي کړی ځان یې قبر تندې له لېږلی دی کم بابا چې روجې خوړلې دي د جهنم کنده کې په قبر کې پروت دی ظلم هغه ځان سره کړی دی جهدات دی و مال دی و حج در باندې فرض ولې دی نه کوو روجې در باندې فرض ولې دی نه نیولې زکات در باندې فرض ولې دی نه ورکولې اوس حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي حتی اذا بلغت الحلقوم چې مړی ته رساره وخېږي لفلان قضا و لفلان قضا د فلان کي له دا شی ورکړې فلان کي له دا شی ورکړې وقد کان لفلان اخواتې موږ د فلان کي وي زمارونو ته خپل جون خیرات او صدقه وکړې دا نه چې مولا له ورکړې غریبانو له ورکړې جومات کې ولګوې صدقه وکړې او اخري ټکې د اختر ورځ خو تېره شوه خو چې اختر مانځله راځئ ساربلان دی دا یاد وساتئ نوې جامې واغوندئ که نوې دي پاکې واچوئ خوشبویي پورې کې اختر جومات ته په وخت باندې راځئ او چې لمونځ شي د مانځه نه پس دا خطبه چې زه لګېم دا اورېدل واجب دي دا اورېدل واجب دي د دې خطبې ته چې څوک حساب نه شو کېنناسته دا مې ګناه شو لکه چې د اختر لمونځ پې واجبه ویې نه کړي او بیا په ښي طرف راتلل پکار دي په ښي طرف واپس تلل پکار دي یو بل له مبارکباد ورکول پکار دي یو بل سره مینه ورکول پکار دي اختر دی چې یو بل سره پې روانې روغې شي نو کله چې یو بل سره رواني بغضونه لر کړئ بغض حسد لر کړئ دله نه وباسئ د عرفات په میدان کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الله به ګناهګار مبخي فرشتې وي دا خو فلانکي ګناهګار دي ګناهګار دی وی د دې پاکو د خلکو دا ګناهګار هم ورسره بخم خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسد وي د عرفات په میدان کې الله نه بخي لیلة القدر په شپه هغه مخصوص وخت کې الله د هر چا دعا قبلوي چې هر څوک دعا کوي ګناهګار یې کوي خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته بغض او حسد وي د لیلة القدر په هغه مخصوص وخت کې د هغه انسان دعا هم الله نه قبلوي وباسئ هغه د بغض حسد رشتہ دارانو سره دوستانو سره ګاونډیانو سره چا روانې دي پیغلو کوئ السلام علیکم راځه مې بخلې او ما هم بخه چې روغه راشي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد